الله دې رحم وکړي چې دې پیسې راکړي انشاءالله لاس په مزاج شي اشرف دې ولګي صفت به وکړو نو صفت لیک سړی خو نه دی جهان دله دوسان چې راغونډ کړي نو دې تیله جوړېږي دا دروازه د کاغې وه د نیم په کوارټرو کې اوسېږي نو سلام علیکم جی ور مه بندوئ زیما جی خیر سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ګوله خیر دی زه دې ور دې بر که هوا بند نه 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 السر کې اوار اته هغه ګیس چې کوم دی نه هغه کوږو کېده که نه نو ما چې دا دغه راځه کېنه ولګه کېنه کېنه سال دی شکر دی الله رحم دې خپله وایه مړه وخت څنګه تېرېږي را یاد به شي مایې چې دې یار له مې ورشم او دې نه پېژندم ولې نه او یو ځل تا هسپتال ته راغلی موږ یو ګاونډي ته ولې وینه ورکړې وه مکې یم هلکه ګوره دا اندازه ما ستا ډېر زیات خوښ شو په دې وخت کې نه دی دا یو ډریپ وینه نه کم از کم خلک دا په 4000 په 5000 روپۍ خرڅوي او تا ولې د الله په نامه ورکړه پرون مې یو کس له وګړه انسانیت خدمت را باندې بس ډېره خوشحالي لګي نو یو خبره مې ډېره وینه مه ورکوه مور یې دو ګوره وته پته هم دې نه لګي پکې سترګو ننګیري دومره غټ شو ګوره دا سړی غټې تاسو وې او که نه زه خو چې کله اب تک یو ځل وینه ورکوم په مکل نو ځکه خوره کې سترګې غیبې شوې که نه ننګیري دونه رووتله همړه دا خبره پرېږده چای بس کې کو شربت بس کې څه ترې کېږي یا لومبې به دا چی وڅکو یا پسې شربت یا لکه دا چای هم تیاره که او دا شربت هم ښه وایي غرمې ته وم مړه زما خو دومره زړې دا خبرې مه کوه شپې ته هم پاتې شه څنګه یاره ګورې خدای دله کوم شخصیت تر کړی دی نو ته ښه انسان یې ښه نظر دی ځکه راته زه ښه ښکارم یعنې چې د چا بې غیرته بې خونده نظر یي نو سپک ډت راته بیا وایي خو ځه په دې مې خوښ شې خو دا راته ووایه څنګه دې راپېښه وکړه چا دې ته ډرامو کې کار کې او دا خو زما بچپن نه شوق و دا په هر وجود کې ردم شته خو څوک یې اسخار وکړي او څوک یې ونه کړي مشهور شوی شکر دی بس او په سوپر کرکټر کومه دا بعضې خلکو هم خلکو هم روټۍ له بوځي یاره دا خبره خو راته یو کوم زما یو ملګری بل ځای بوتلم یو ځای ته وایي چې د ګاډي خرچه هم درله درکړم او دا بیا خبرې په خدای باور وکړه نه د ګاډي خرچه ورکړه او ګډې وې ګډ به ورته حلال کړم بنده خوا ګډې ملال کړي بس یو دومره پلیټې راوړل ما یې خدای م ذلیله که دا خو زما په علاقه کې وو نو دا ما هغه ملګري ته بیا ډېر خبرې وکړې زه به د باندې وخورم چې دا تنخوا والیم که نه ما دا خبره کولې لالا خفه نه شي او غړچ هم وانه شي ولې به تا چومړه خبره کوه ولې کنجوس نه ښکاري سخي ښکاري دا الله سخي خوښ یم کنجوس یې بدي دا دنیا خو روان په سخاوت ته که نه کو دغه بې غیرته خلکو کنجوسانو باندې وه که نه اوس په قیامت و دا ته ووایې چې چېرته ګیر شوي څنګه مطلب لکه انساني مطلب لکه ناکړی مطلب خرچه وشنې یو قرض کې ګیر شو مسلې ورته راشي که نه ولې ونیا دا خو زندګي را دې کې خدا شته کله بهار کله خزان او داسې یو دوه درې ځله خو راته دا مسله راغلې وه خو دا و چې ډېر غیرتمند ملګري مې و چې څنګه مې ورته ووایي چې میدانه مې په کار دی او په دې تاریخ پې در کومه پقه ورځ یې راله بیا راوړې یاره ما چا نه قرض نه غوښتو خو اوس پتا مې چې کوم داسې د اړه درغې او مطلب ما وي چې ښه انسان یې او روغ سړی قرض نه غواړم رورولي زه نه غواړم لکه چاته مې ونه شرمې که نه لکه داسې خبره ده چې ما وي چې په دې یار مې ورشم نو دا به ښه سړي نه نو تا چې دا دومره صفت زما وکړو نو تا ته زه دومره بې غیرته به ښکارم چې زه به تا سره یو ښه وکړم او دا سري دا خو لکه امانت دی تا له ما درکړه ستا کار وشو سبا چې راسه وروشي ماله راکړې بله ډول بیا په کار شي حجرې ته چې رالي او په کم مرض چې کوم راته خو پقه بیا د کم 2 لک روپۍ مې پکار دي بېغمه اوسه مړه یو کار وکړه ته داسې کار اوس وکړه چې ته بیا یو ګنټه پس راشه ما به بینک نه ایستي نه نغد راوالم نغد شته نغد خو شته خو لږې کمې به 1.5 لاک دي نو 50,000 بیا مازدیګر راکړي ښه زه ټیک شو ځه ته کښېنه ډېر زه خو دې ذلیله که زر دا پیسې راوړه بس السلام علیکم وعلیکم السلام دلاور خان دې دلاور خان څنګه سره روزګار څنګه روان دي مړه گزاره کوي کاکا بس گزاره کیږي ما ته عمر شکر وباسه شکر وباسه چې خلک دې په ایمان گزاره نه کیږي دا خبرې صحیح وکړه او کاکا کنه څنګه ټول عمر سوال پسې ګرځي بل کار نشته بس سوال یو سوال دی دا خبره او د سوالګر سړي خبرې د قیامت پر ورځ به دغه مخ په ریټې وخني یا الله زما اطاعت یاره دې خلکو د کاروبار شروع کړ روزګار دې کنه پته هم راته نه لګي چې مجبوره کم یو دی او هغه صحیح کم یو دی
دا خبره اسی یو خبره مې کوله ما وی د خراب شوی یم که نه ها نو ما وی که یو 10 روپۍ راکړي څه شي لکه د خدای بنده پتا خو زړې نور هم دي ټیک ټک قربان شم ټیک ټک ما ته وګوره زړې ونې به یو ځای کې او ما ته به شپږ ورځې ټیم راکړه په چا مې پیسې دي قربان شم که نه په کال کې خو دغه شپږ ورځې راځي دغه راته په مخه ښیي چې شپږ ورځې کاکا بس دی کله زوی بیمار دی کله ښځه بیمار دی کله وی وراره مې بیمار دی مړه چړته دې کېنوله ما سره 10,000 کم دي ما ته وګوره زما یو ملګری مور یې بیمار هسپتال کې دی او په جړه شو راته په خپوره ته پرېوته وي که ځمکې کو د اسماني مال را پیدا کړه اورې بچا چې څنګه هسپتال راشي دوکان ته به راشم سرې په ماري او صدا شوې وایله که کاکا بله پیره مې د لکاڼې درکړی مې دا واله او دا خوله به راله بیا وی چې تا ته ویم نه چل دی که نه بار نه کوې که نو بار به زه څه وکړم کاکا په هغه شته دې را نه کړې نو نور مخکې څنګه درکړم یاره د هغې نه مخکې مې درکړی وي بیا دې راکړې هغه دې پاتې دي منم که نه زه ته اوس هغه دې په شرمولو راکړي بسم دي الله که زه مړه کاکا نشم یاره هیله وره بسم الله که ما ته وګوره بسم الله مړه کاکا سپینګیری بس پیمان ګوره بیا پرې دوکه ونه کړې ښه زه به دا هېر کړم چې ته سپینګیری ګورې ما ته وګوره څو درکړم یاره زه ښیم چې 100 لاکې خو چې پیسې وینې نو کاکا سوال درته کوم ګوره ها دا د کش پیسې دي چې په وخت یې راله راکړي که نه بیا به ګوره دا زه به دا هېر کړم چې ته سپینګیری ګوره بیا مې چې څه وکړه ګوره تا ما سره ښېګړه وکړه الله یې تا سره ښېګړه وکړي دا ښېګړې مخکې ما تا سره کړي خو لکه ومې نه شرمې حضرت ته ځه ځه چیسکي نه چیسکي ما دا چیل د روټیم ده ځه ځه سلام علیکم زه په مخه دی ها دې خبر شه چې نن زه په کم مخ را پاسېدلی یم دا یو راځي او قرض وړي او سودا هلکه مړه کار کوئ یار سړیا دې مو ښه ټایم راځي ته خو چې کوم دی بیخي ځان شپېلې کوم وخت چې وتښتېد که څه مسله ده الله دې خیر کړي ما په خیر جوړې بیګ کې دی ښې وي بیا کې مې کې خودي وي دا کوم نوکر چې راسره یې دي داسې خلک غوندې دي دا 85 دی راوکړه څه د پروګرامونه لمزې ته نه مړه دا را ماشومان دي ورارګان مې دي هغوی دا خوښي که نه دا پکې پنجهزاري دی وګوره ورته بیا چې زړه کې دی ټیک شوه دا 1.5 लाख روپۍ دي صحیح ده داسې کار به وکړي ویش میرا څه ګنکپ خو نه یم دا 5000 او دا 5000 دی دا زرګونی دي یار ستا 1.5 लाख روپۍ دي که نه تا ته به زه ګپ ته کوم نه بیا وګوره او قید اعظم پېشته خو تا ته پته لګي بختور سړی دی زه لکه د ښځو پیسې په قبر کې دی خو زنګ په کار راځي بس قید اعظم سپکه مه وایه که نه خو زمونږ مطلب دی ها درنې ویم او که نه پاکستان هغه ویني او زما تصویر به کار کوي ذلیله شه ځکه خو ټول خلک په یو بل دا کړي به ټول کا بینې کا خیر دی راکاږه ورګه ها نه رسړی و الکه را شربت والا زر روړه کړه چې دا پښتونو قید اعظم بابا دی الله وبخي ډېر ښه انسان و دا ګوره پاکستان دا نن آزاد دی تم پکې ګرځې اسکا غاړې او زما خو دا نه بې غیرته خلک اوس هم سپکوئ صحیح ده دا دې ملک چې څوک څه کوي که نه هغه ته هغه سړي په نظر نه ګوري ښځه بس 31 تاریخ باندې زه بېغمه اوسه زه بېغمه اوسه 50 مازدیګر مازدیګر راشه در به کوم ښه اوکې صحیح ده صحیح ده الله دې خوشحاله کا څه مې کړي اوس هلته هسپتال کې یو ډرپ وینه راکړه هم زما ګاونډي ده خو زه بس په هغه مخ باندې ورکړه باقي مې الله مل شي داسې کار ډېر خوله ګرمي شروع ده او روزګار ډېر ډاون روان دی او که نه بل ورځ همغه یو رانه ګاډي داسې روان که 10 لکه روپۍ مې دا دې ما ته پاتې شوې نو ما دا انصاف دی دا موږ دلته ناستې وو 10 لکه روپۍ به وي دې را روان 22 باندې درکړم یاره مړه اجازت دی وعلیکم سلام جی سلام علیکم څنګه روح روح الله څنګه یې ښې لږ وخوځه تاسو مې خبره کړې وه 85 باره کې دوی ته چې لکه تاسو ورته ویلي که دا زما یار دی دا وي نیک مې دی اے خدایا پاک اره 85 باره کې نونه قصې مه کوه دا خو مونږ روزانه خلکو له ورکوو وای پرېرې بیغ بنیادو باسه والا ولې ته دې 85 باره کې ورته ویلي
ولې تا کم 50 یادو سوال له خو نه راغلی 500 روپۍ مو ته یاد کړی اتا اته ګورا مونږ ځان لره پولیه پلاک نه دی او 500 روپو په راغلی کنه زه به 15 لکه درکم کاروبار کې به ځان له انویسټ کې کاروباري سړی مې لکه خپل من خطره دته ګورا پین خطره زمون خټو کین خټیو ټولین خټیو تعالی لا در کوم شکر پینو باته وروره زه څوک یم ته رواوا خاندوی زموږ خانداني پشورانه چې کنې مونږ ملکانیان یو ها د پیسې کمی نشته ها خو کله نکل سړی لږه پسو شي زه لږ پسو شم ما تاسو مال لاسه کې به تاسو لا درکم یو ځای به روان شو چې دا څونه پرې سړک ګورم او دا شینې ټولي که نه دا ټول شوکماري شوکو ته ناست دا دونه نظر به کوي یا ترېشلي دا ټریشرې په ډېر ورځو چرټئ ورو دا خو تبلیغیان یم چې څه کوې تبلیغیان یې داسې نه چې لکه دا تا ته چې کومه شړی جوړه کړې ده ښه نو هغوی په اوږه چولي ته خوځې چې موږ وخوځو تا به د خوځېدو عادت یي زما خو عادت نه یې وروره ها او غم خو مې نه دي السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا جی څنګه یې څنګه چلې خیز وایي خیر خیریت دی خیر خیریت دی کار روزګار څنګه دی یاره کاکا جی کار بیخي پټه په ولاړ دی خیر دی پشکال دی چې دا پشکال تیر شي ودونه به شروع شي او چې ودونه شروع شي ما ته ګوره دا سوټ نه دی دا زر ولا دا په 2000 خرڅوه دا پوس په ایمان په درسو کې څه ویم کاکا جی خو بیخي د سره څو خواله نه راځي که نه هغه سوالګري به راتله نو هغه هم خواله نه راځي وسو که سوال ګوره د خدای پرې قبولیاتي باسي بل کار نشته خو چې کوم دکان کې ګورې سوالګر دی خو چې کوم دکان کې ګورې سوالګر دی خلک یې 100 روپۍ مې ولا ماتې کړي دي مې هغه سوالګری به راشي نو یو دسه به ولا ورکم هغه هم نه راځي که نه بس زه د سهار نه مې ته دقه ولیدې نو بس ما ته ګوره زما خو لکه مجبوري دی یو خبره ته کوم ځوان ښایسته ماشاءالله دکان دی غټ دکان دی ما وی یو 10 روپۍ په کاشي دي یو کس ته د کور خریده هغه ورکوم او مله هلته ناست دی لکه یاره کاکا جي کله جبونه مې تو ښوده که نه کېدی شي چې الټه راله ته راکې د سره کار کېږي نه د 10 روپو کار مې نه دی کړی نو زما خبره وره یو 15 د ټیم صرف راکړه زما چې سره پیسې دي دې دکان ته به راځم ګینډې برېت ته وګوره دا به راته کټا کوم کور نه لم مړه کاکا جي خفه کېږم که جبونه دې راله ویم وکه ته روپۍ را سره نشته که نه تو خوره قسم چې نشته ده قسم وخوره ځه مړه نو هسې راباندې قسمونه ولې خورې نو ته ما نه پېژنې پېژنم دې ولې دې نه پېژنم بس ټیک ته کنه نو خو سوال خدای نه کوم نه سوال خو نه کې خو کاکا جي زه یم که پیسې مې درکړې اوس نه چې سبا مې پسې بیا کړې یا خدای پاکه دکان ته به دې راځم دکان ته ته مه راځه ته مه راځه زه به راځم اشتیا خبره وکړه نه نورو ته مې یو دوو ته مې قرض دی او چې په لاره باندې ځي که نور کله بیا سلام اچو اوس را باندې سلام هم نه اچوي که نه ډېر بېایمانه خلک دي چې قرض ورکړي واپس راځي نه هغه بېایمانه دا خبره زه ایماندار یم شو که د 15 وخته مونځ کوم زه خو یم کاکا جي زه یم چې یو ګټه دې ورسره کړې وه چې سبا یې درنه غواړم نو دا خوله خو به راله پوې که نه د ګټې ضرورت نشته که نه زه یې درنه راوړم په خپل لاس زه راکړه د قربان شابه ناوخته دی سړی ولاړ دی زوی شابه شابه کاکا جي ګوره چې بیا راله په وخت راکړې ګورې ښه ګرمې نه کړي 100 روپۍ درکړم 10 روپۍ راکړه ما ته پته تاسو دوه نشته کې ما یو 50 زره به راکړي خو نشته ستا مجبوري ده بسم الله الرحمن الرحیم زه یم چې 9000 مې درکړې وي نو ښه به نه وه نه که نه هغه وایي چې یو کاسیره به یې کمی ښه زه دا ول 10 روپۍ دي کاکا جي ګوره په وخت یې راکړې ګورې ښه خو ګوره که را دې راله نه کړی دی نو ګوره دا د ټایم چې دا پېره مې قسم خوړلی دی چې دا کم قرضدار ورنه قرض کړی دی د کور مخې ته به ولې کټ اچومه بیا مو خو بیدار نه کوي ستا لاس زما ګریوان او که نه او ستاسو د کور مخې ته مې بیا چې کوم دی کټ اچولی او دوه غټې غټې متکې به راته پراتې قسم دی د خوا نه به دې ګورې نه خوځم صحیح ده سلام قبول باچا دا په مخه دی ښه څه وویم کاری کې راله دا خولې داسې خواره غوندې وخم ته څه چالو که نو موږ به لږه سور کې Ahora escuches que Sharbas que Raba Chala. Pero حساب تین کتاب تاریخ پور تی ذمہواری کا نه کنه څه وسره دا مې پیژني دا چې په درې مې پیژني چې تا قرض مې چاته نه غوښتي نه خو زه ذمہواری خو نشم بغشتې کنه قرض مې چا نه غوښتي تا لیدلې ما نه ما خو نه لیدلې چاته مې چې مال پیسې را نه نه مې دی ویلې ها دا په قسم وخوري
بخیر علي. وعلیکم سلام راشه را یار مې راغلی پیټو پټ راغلی نو دا انصاف دی سلام علیکم. دا ورته وګوره خیر. مونږ بل قرار را باندې څونه دي ها ما وی یو 50 دي چې مال راکي زر به ورکم دې زمیواري علي کومه کې په غلا لیدلې ما ما دی والی نه ما نه سوسو پیری پیسې والی هلکه ته خو ډېر بې غیرته سړی وکړه هلکه ما ته خو ډېر نر سړی دا څه څه کې لکه دا تا راسې د غیرت دغه راک په مخه کړي نن چې کېږه مانو ټول مخړی خیر دې نه کړه سړی روغ دی ها ذمہواری وایلم تیلی راځه ذمہواری وایلم بس وروره والی مالا خو پیسې داسې کار دی پیسې به داسې کار تین. ټکینه ټاله چیرې دي ټکینه داسې کار دی ته صاحب چې او تکینه چې او پیلو چپا دا ما دغه کې لس ورځې ټیم دی صحیح ده. صحیح ده لس ورځې بعد بیا زه تا نه غواړم هفته بعد صحیح ده دا ولې به نه ورکوم ولې د پیسو خوراکي ما داسې کار سره کې به نه درکې د په ما څه خرڅ کړو داسې قسمه ګاډي خرڅ کړو چې موږ کرا غم نه و جړاوه ګړبو ما ته ګوره ذمہواری واغېسته ګوره ما به شرمې نه سار پر دې پورته درځم زه چای نسکم تا ته موږ د چایو سټ هم نه یې کړی ها دا والا ډېر سپک نیک دی ها 50,000 روپے خدا سے لاړ ته وټو کو د انصاف دی نه شکریا تاسو ما روح الله تم مونږ پسې کسان داسې راولې چې یاره زه به یې راځه 61 نمبر کوم